السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دوهم پړاو 10 درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس عنوان مو دی د افغانیو او ډالرو د بانک نوټونو پیژندل. ماشومانو نن به موږ د افغانیو او ډالرو د بانک نوټونو په اړه زده کړه وکړو. راځئ چې لومړی د افغانیو بانک نوټونه وګورو. زه به تاسو ته د افغانیو بانک نوټونو ښکاره کړم. تاسې به یې نومونه راته ووایاست. منظور احمد به راته ووایي چې دا کوم بانک نوټ دی. آفرین منظور جانه، دا د 10 افغانیو بانک نوټ دی. اوس به زبیر احمد راته ووایي دا کوم بانک نوټ دی. ډېر ښه، زبیر احمد جانه، دا د 20 افغانیو بانک نوټ دی. ګلالیو ماشومانو، د افغانیو بانک نوټونه معمولاً په دې شمېرو راځي: 15 10 20 50 100 500 او 1000 چې دلته تاسې ټول په انځورونو کې لیدلی شئ. اوس به د ډالرو بانک نوټونه وګورو. زه به تاسې ته د ډالرو بانک نوټونه وښیم او تاسې به راته ووایاست چې دا کوم بانک نوټ دی. ضمیر احمده، دا کوم بانک نوټ دی؟ آفرین، دا د 15 ډالرو بانک نوټ دی. اوس به اتل ووایي چې دا بیا کوم بانک نوټ دی. ډېر ښه، دا د 10 ډالرو بانک نوټ دی. ګلالیو ماشومانو، د ډالرو بانک نوټونه معمولاً په دې شمېرو راځي: 15 10 20 50 او 100. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان.